اسماعیل شاهد په امریکا کې د امریکې صوبه ده پنسلوینیا کې او هیرسبرګ کې زه موجود یم. دلته پښتانه ډیر زیات دي خو ما اکه دی یو پښتون ولاړ دی او د سره زه خبرې کوم. ما سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه حال جی؟ طبیعتونه ښه دي؟ ټیک ټاک خیر خیریت دی؟ به تاسو مې ولیدئ چې تاسو له راغلم. زه تاسو نه یو څو تپوسونه کول غواړم. جی بالکل. ښه جی تاسو دا ماته ستاسو اسم شریف؟ سردار خان. سردار دی صرف. سردار علي. سردار علي. دا راته ووایي چې ملک کم یو دی؟ پاکستان. پاکستان کې د کوم ځای؟ د صوبه خیبر پختونخوا صوابی. ښه د صوابی بس خواږه خلک دي. زه صوابی ښه شوي. نو دا راته ووایي چې دلته د امریکې ته کله راغلی یې؟ ما جی یو 25 کاله وشو دلته کې. 25 کاله؟ او جی په دې 25 کالو کې تاسو چېرته خپل ملک ته خپل ځای ته تللی یې؟ او جی زور 2 کاله پس 3 کاله پس کال پس. ښه لکه ځئ راځئ. زه خپل ملک ته که نه. ښه دا راته وایي چې واده خو به م کړی؟ او جی واده ته موږ دلته نوسي دي. واده خو مو ډېره موده وشوه. ښه دا راته وایي چې دا واده م دلته کړی او که نه صوابی کې؟ نه صوابی کې چې هلته کړی و. ښه جي مالی او څه خپل هم ده خپل او جي کزن ده. کزن ده. ښه جي ماشاءالله. او بچي م شته ده خیره؟ او جي 15 بچي دي. 15 بچي دي. بچي لوی دي که واړه دي؟ لا اوس لوی دي. 2 ودونه شوي دي. ښه 2 ودونه شوي. او دلته بچو له واده چې کړی د دلته م ولې کړي دي او که نام کلي کې؟ نه جي یو مو انګلینډ کې کړی او یو په اسلام آباد کې. دا راته وایي دا بچي ټول تا سره دي دلته؟ او جي ټول دلته کې دي راسره. او نه صحیح قدر عزت خو م کوي که نه؟ بالکل هر څه قدر عزت کوي. کارونه کوي. خپل سبقونه وایي. بس او بچی پښتو وایي که نه؟ او جي ټول پښتو وایي. بس مین خبره زموږ دا ده چې موږ دا وایو چې یاره سړی هغه خپله پښتو هیره نه کړي. په هر ملک چې لکه هر ملک چې دا بنده وي نو وي بالکل. خو هغه خپل کلچر هغه خپله پښتو ما چې تاسو وکتئ په دې جامو کې زه خدای چې ډېر خوشحاله شم. خو د خپل ځان دا ما چې دغه کړی دی نو لږه مجبوري مې دا و مې پرېږده چې د خلکو ته پته ولګي چې لږ غوندې معمولي زه دې کې لږ رنګ شوی یم که نه. نو دا پتلون ما واچولو او ښه جی نو ماشاءالله جی پردیس کې خو په کار داسې که نه بس مجبوري م ده که نه جي. ښه جي تاسو نور ښه؟ شکر الحمدلله. نو دلته تاسو کله راغلي؟ زما خو جي تقریبا یو 2 میاشتې وشوې. زه ما دغه کې اول د اټلانټا ته راغم. بیا هغې نه پس بیا یوسټن ته راغم. بیا یوسټن نه چې دی نو مطلب دی زه بیا دې خوا ته نیویارک ته راغم. نیویارک نه بس بیا دلته پنسلوینیا ته راغم که نه. خو دلته ما چا ویلې ستاسو راته وویلې وایي دغه ځای کې دا کور یاد کړو که نه. ډېر زیات خوشحاله چې تاسو سره ملاقات شو. او بچي م دلته سبق وایي؟ او جي نه 2 بچي خو ما سره کار کوي او دا نور سبق وایي. ښه ماشومان چې دی سبق وایي. بس ښه خبره ده چې پښتو پې هیره نه چې ده چې پښتو هیره نه شي. نور بس موږ خو کوشش کوو چې په دې انګریزانو پښتو وایو خو بس لکه وس خبره ده. به هر حال موږ وس خپل کوو او په ډېرو انګریزانو باندې مې پښتو هم ویله د خیره سره که نه. ښه جي کار خو ملی تاسو ماشاءالله چې دی د څه کار کوي؟ لکه ستاسو کار څه دی؟ جی زمونږ د پیزې کار دی. پیزه بس کار وشو د خیره. فرهاده بس کار وشو د خیره. د پیزې اوس چاپي وي او چاپي وي د خیر. او زمونږ معنی نه خورو که نه. ډېر اعلی جي ډېر خوند به وکړي. پیزه ډېره مزېداره مي او ډېره ښه مي. ښه جي او هغه هم دلته هم د پنسلوینیا کې؟ او جي دلته نږدې دی او 8 میله کې ده. ښه 8 میله کې ده. او ډیلي ځئ راځئ؟ ډیلي. او دام کور دی چې دام کله جوړ کړی؟ دا مو جي 1.5 کال شو دی. ښه چې جوړ کړی هم دی ماشاءالله جي ډېر ښایسته. او دا ایریا ډېر زیاته ښایسته ده. دا وګوره که نه دا ټول دلته کې دا انډین هم دي. څه پکې پښتانه هم شته. ښه جي ښه پاکستانیان هم پکې شته او څو کورونه. ښه دا پکې د نیپال دي. دا د انډیا دي. دا ټول دا انډیا خلک هم پکې اوسېږي دلته. دا ټول انجینران او ډاکټران دي ډېر زیات. ډاکټران دي ماشاءالله. څه ټپه غزل خو به هم در دي؟
نه جی ټپې غزل خو مونږ له چته راځي مونږ له ټپه تر اوسه پورې مونږ ویلې نه ده که تاسو له درځي تاسو ووایئ نو بس دا موږ خو دغه کوو که نه هو یا قربان کډله پیتنګ کډله دنګ کډله پیتنګ کر اتنګ کړ اتنګ او د پیر بابا لارې د سختې نو او د ګلو لختې جنۍ ستا د پاره زما ډېر خوند به یې کولو جي هغه وخت بس دور دغه شو بس تېر شو جي زه ډېر زیات خوشحالېږم چې داسې پښتون وګورم نو ډېر زیات خوشحاله شم بالکل مونږ هم ځکه چې د خوشحاله خپلې ژبې باندې مین خلک یو که نه او جی نو بس دلته پښتانه هم ډېر زیات نشته برابر غونتې دي دې ځای کې د پنسلوینیا کې لکه پښتانه کم دي ډېر دي خو لکه کم دي او جی بس نه څه تپوس وکړه دغه دا پیزا به مونږ کم دي کې خورو لکه مثال پیزا کې به 100 سال ته مو بوزم ښه ما سره به لاړ شئ ښه جي نو ته ټایم ما د پاره وباسئ نه بالکل څنګه خوراک ته به ټایم څنګه نو باسي بس هلته بیا کې به ګناهګاري انشاءالله پیزا کو وخورو. هغه بیا ګناهګاري کو خوراک ته به په هر حالت کې ټایم وباسي بالکل. الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه او زنده باد اوسې او ان شاء الله تعالی که ژوند او زندگی وه بیا به مونږ راځو دا ستاسې کوم ماشومان بچي دي دا به هم انشاءالله که ژوند او زندګي بیا به هغې سره به ګپې شپې لګو د هغې نه به هم انټرویوګانې اخلو بالکل که خیر دعا کې هم یاد ډېر ساتئ ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ نه نو راځئ هغه پیزا به نه خورو جي چې پیزې له دې بوزم که ډېر اعلی جی